سلامونه مې ومنئ ملګرو، هیله لرم چې تاسو ټول به خوشحاله یاستئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زما په یوټیوب چینل کې زه بیلې بیلې موضوعګانې لرم، خو په هغه کې فلکلور یا کلچر یعنی د دې یو خاص برخه وي. خاص موږ خو دا خبره کوو چې یعنی کلچر یوازې او یوازې زموږ دغه لونګۍ وي یا کالي وي، خو له دې سره تړلې نه ده، بلکې زموږ کلتور هغه څه دي کوم چې موږ له پیړیو پیړیو په دې کې اوسېدلي یو، بیا له دې وتلي یو، یعنې دا کلچر داسې روان شی دی. په فلکلوریکه برخه کې که موږ خالي غاړې پېژنو یا ټپې، پخوانۍ ولسي سندرې یا داسې نور، دغو ته موږ فلکلور یا ولسي چې کوم چیز دی هغه ورته وایو. خو په حقیقت کې دا دی چې فلکلور هم یو داسې شی دی لکه مثال چې هغه ته جوړوي. اوس غاړکه چې کومه ده، نن در سره د غاړکې پېژندګلوي کوم چې دا هم زموږ کلتور دی او هم پخوانی فلکلور دی. غاړکه چې پخوا به له مال یا له مالدارۍ سره د پښتنو سروکار و، نو په هغه کې یو مهم شی چې کوم دی هغه غاړکه ده، یعنی پوست دی، د مال پوست، بیا داسې د مختلفو ژوو چې کوم پوستونه دي، له دې پوستونو څخه به بیل بیل چیزونه جوړېدل. خو دا وخت زه خالي د پوست او د غاړکې پېژندګلوي، یعنې دا پېژندګلوي خو هر چاته شته، چې داسې زموږ نوی نسل دغه شیان نه پېژني، ځکه چې غاړکه اوس هم په ډېرو علاقو کې شتون لري، که څه هم اوسنیو ماشینونو د دې ځای نیولی دی. یعنې مستې به په غاړکه کې واچول سوې او بیا به دا مستې په غاړکه کې وموښول سوې، بیا به له دې څخه شلومبې او کوچ وتل او له کوچو به بیا غوړي وځي. یعنې دا داسې یو ترتیب دی. نو موږ باید د پخواني شیان چې کوم دی د راروان نسل ته د پېژندګلوۍ دپاره وساتو، ځکه دا د نړۍ مختلف او اکثره قومونه دا کوي چې دوی خپل کلچر، کلتور یا فلکلور یا داسې نور پخواني چې کوم شیان وي دا خوندي کوي، ځکه چې دا د یوه قام چې کوم د یوه قام پېژندګلوي ده. او زموږ پېژندګلوي او زموږ په پېژندګلوۍ کې غاړکه هم یو داسې چیز دی چې دا پیړۍ پیړۍ له موږ سره اوسېدلې ده، او غاړکې موږ جوړوو هم په خپله، او موږ به له دې کار اخیستو. د خوشحال بابا دغه یو شعر په اخره کې تاسو ته ډالۍ کوم چې سړې شلومبې